السلام علیکم ورحمت الله. اے مسلمانان، نن له ځان سره لږ ذره فکر وکړه چې تا دا دومره عمر تیر کړ، تا کوم نیک عمل کړی، ته څه لرې سبا لپاره؟ ته چې سبا د الله په وړاندې ودرېږي په محشر کې د قیامت په ورځ، ته څه جواب لري؟ بیا که همدا نن ته مړ شي، ته سبا لپاره څه جواب لري؟ په قبر کې سوال جواب لپاره څه لري؟ کوم نیک عمل دې کړی؟ نن سبا خو متاسفانه موږ د دنیا شهرت او مال او هغه کې دومره مصروف یو چې آخرت خو بیخي هیر کړی. هغه خپل عبادت هم په کامله توګه نه ترسره کوو، نور خو لا پرېږده. بیا موږ وایو دا ځواني ده، وروسته به ورسره ګورو. مرګ بیا آیا ستا ځوانۍ ته ګوري، تا ته ګوري، ستا ماشومتوب ته ګوري، یا ستا ناروغۍ ته ګوري، یا بل څه ته؟ هغه یو شاعر وایي که نه وایي دا د تقوا توښه وایي د ځان سره زیاته کړه، ځکه چې کله شپه راغله نو وایي دا پته نشته چې سهار ته به ته ژوندی یې او که نه. او همداسې شاعر وایي چې دا وي تیاره کړه د هلک لپاره د لیلة القدر په شپه چې الله ترې ساه واخسته مخکې د لیدو نه. او داسې وایي ډېر ماشومان به وي چې مور او پلار او داسې نور مشران به ورته هیلې لري چې دا به لویېږي، په همدغه عمر کې د قبر تیارو ته تللي دي. او ډېر روغ کسان مړه شوي بغیر له ناروغۍ څخه. همداسې ناروغو کسانو اوږده اوږده عمرونه ترلاسه کړي. او وایي ډېری ځوانان ډېری هلکان به داسې وي چې ټوله ورځ او شپه به په خندا کې مصروف وي، یعنې دې ته به پته نه وي په بل ځای کې د ده لپاره کفن تیارېږي، خو دا به خپله خندا او په خپله دنیا کې مصروف وي. او ډېر کسان به داسې وي چې سهار به په قصر کې وي، خو شپه به په قبر کې وي. نو وایي د خپل رب تقوا په ځان کې پیدا کړئ، ځکه همدغه یې لار ده، په آخرت کې د همدغه عملونه پکارېږي. او تا ته دا پته هم نشته چې سهاره پورې ژوندی یې او که مړ، بیا راشه څومره کبر او دغه کوي، په دې مال باندې دومره غرور کوي. ښه څه پې ته خو نن لږ ځان سره فکر وکړه که نه، تر څو پورې په دې بدبختیو کې باخته یې، تر څو پورې به د الله نه غافله یې. په دې مال او دولت او شهرت باندې به څه وکړې؟ قبر ته خو له یو کفن سره ځي که نه. بیا او یوه قصه ده، خپل زوی ته ویلي وه چې کله زه وفات کېدم نو دا یو جوړ جراب ما سره خښې کوي، هغه هم ورته چا نه پرېښودی. نو ته پوه شه چې یو جوړ جراب یې تا ته نه پرېږدي، په دې دومره مال به ته څه وکړې؟ دا خو ټول تا نه پاتې ده. ولې دومره په غفلت کې اخته یې؟ تر څو پورې به د الله نه لرې همداسې په غفلت کې اخته یو. نور راشه د الله نه بخښنه وغواړه، نور راشه په سجده باندې پرېوځه، بخښنه وغواړه، هغه ته خپل د عاجزۍ لاسونه پورته کړه. نور که همدا اوس تا ته مرګ راشي، ښه ته بیا څه کوې؟ څه جواب لري؟ او بیا خو د مرګ سخته پرېږده، د هغه نه وروسته هغه نورې سختې، خو د هغه نه هم زیاتې د هغه سره به څه کوي؟ ځکه تا خو ټول عمر همداسې عبث تېر کړی. عایشه رضی الله تعالی عنها وایي ما چې د محمد صلی الله علیه وسلم کومه سخته د مرګ لیدلې، وایي نه دومره سخته په چا راغلې او نه دومره سخته به په چا راشي، یعنې غټه سخته د مرګ هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغلی وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کعب الاخبار ته وویل دا مرګ څنګه وي؟ هغه ورته ویل ای امیر المؤمنین، د مرګ سخته داسې وي د کس په دې خوله کې وایي د هغه ور ومنډي او دننه په دې سینه معده او په دې هره برخه کې وایي لاړ شي، او بیا هره غره یو یو رګ ته ونښلي، او بیا یو داسې وایي قوي کس باندې چې زیات طاقت لرونکی وي دغه کس په واسطه راکاږي. وایي کله چې راکاږي وایي نو دا کوم رګونه چې ورپورې نښتي وي هغه ټول وشلېږي. هغه سخته ده چې تا نه به ساه پکې وځي. دا ځنکدن چې په دې حالت د هغه نور خو بیا پرېږده، او بیا خو موږ کوم عملونه کړي دي، بیا څه لرو؟ همداسې په یو بل روایت کې راځي وایي د مرګ سخته داسې وي لکه یو سړي باندې چې 300 د تورې ګزارونه وکړي، او بیا د هغې دنیا هغه نور دردونه او مشکلات، تر دې دنیا یو درد ته نشي ټینګېدلی، هغې دنیا کې به څه کوي؟ بیا هم په غفلت کې پروت دی. عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه په دا خبره کوله په ژوند کې،
هغه به ویل وایي زه هغه سړي ته حیران یم چې دا مړ کېږي او دا عقل کار هم کوي او دا د مرګ په حالت کې دا حالت مونږ ته نشي ویلی وایي کله چې په ده باندې مرګ راغی وایي زوی ورته ویل تا خو دا خبره ډېره کوله اوس ووایه چې دا مرګ څنګه وي نو هغه ورته وویل وایي نور خو ډېرې خبرې نشم کولی خو داسې به درته ووایم وایي دا اسمان په ځمکه باندې ولګېږي او زه پکې بند یم او یو سړی چې دا د احد غر راوړي او زما په دې مرۍ باندې کېږي دغسې نور یې ویل وه چې تا ته ډېر څه نور نشم ویلی نو ای مسلمانه دا سخته خو په تا باندې هم راتلونکې ده خو عجیبه خو بیا دا ده چې د ده سختې څخه وروسته هغه نوره سخته د ده څخه هم سخته ده بیا به هغه سره څه کوي مونږ خو وایو چې دا قبر کې کېدې زه دا ارامه شو عایشه رضی الله تعالی عنها یو ورځ وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې وایي هغه پلانۍ مړه شوه او دمه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم په قهر شو ورته یې ویې ویل دمه کېږي هغه څوک چې په قبر کې الله تعالی وبخي نو آیا ته څه داسې نتیجه لري چې تا به الله تعالی وبخي ته خپله ځان سره فکر وکړه ته دا ټوله نتیجه دې راټوله که نن ځان سره فکر وکړه ته څه لري ښه بیا به څه کوي تر څو پورې په دې غفلت کې اخته یو راشه الله ته په سجده پرېوځه نور د الله نه بخښنه وغواړه توبې وباسه چې کوم ګناهونه درنه شوي دي هغه بخښنه وغواړه د الله مینه حاصل کړه هغه کارونه وکړه چې په هغې باندې الله له تا سره مینه کوي که ته غواړې الله له تا سره مینه وکړي محبت در سره وکړي نو هر هغه کار پرېږده چې کوم الله منع کړی او هر هغه کار کوه چې کوم الله درته ویلی ځینې خو ډېر اعمال دي چې په هغه په وجه باندې الله د بنده سره مینه کوي مثلا قرآن کریم تلاوت کول قرآن کریم سره مینه او موږ ته راشه موږ کله وایو ټوله ورځ کې موږ عبادت دا نور عبادت نه کوو قرآن کریم به ښه ووایو څومره عصري زده کړې مې کړي خو قرآن کریم لوستلی نه شو داسې کس ته عالم نه ویل کېږي جاهل ورته ویل کېږي نو چې ته د قرآن سره څومره مینه کوې الله تعالی به له تا سره مینه هماغومره کوي یو صحابي چې د سورت اخلاص تلاوت یې کولو د هغه سورت اخلاص سره یې مینه وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې په حقیقت کې الله هم له تا سره مینه لري په بل روایت کې راغلي چې صرف د یو آیات په وجه الله دغه کس جنت ته بوتللی دی همداسې چې الله ته غواړې الله له تا سره مینه وکړي نو ته باید هم د هغه سره مینه وکړي د هغه قدر وکړي د هغه حدودو قدر وکړي د دین قدر وکړي یعنی ته خو به له هغه سره مینه لري چې هغه له تا سره مینه وکړي همداسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کول لکه په هغه قرآن کریم کې چې ذکر شوي قل انکم تحبون الله الله تعالی خپل رسول ته فرمایي ته دوی ته ووایه که تاسې په رښتیا د الله سره مینه کوئ فاتبعوني نو زما تابعداري وکړئ په نتیجه کې به الله له تاسو سره مینه وکړي ویغفر لکم ذنوبکم او معاف به کړي تاسو ته ستاسې ګناهونه همداسې یو بل سبب چې د هغې په وجه الله له بنده سره مینه کوي د خلکو سره ښېګڼه کول الله تعالی وایي احسان وکړئ ښېګڼه وکړئ د یو بل سره الله تعالی انسان والا خلق خوښوي همداسې یو بل سبب خپل بدن ظاهري او باطني پاکوالی ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین یعنی الله تعالی هغه کسان خوښوي چې توبه ویستونکي وي توبه وباسي او پاکي او صفای خیال ساتي نو ظاهري خو د بدن پاکوالی شو او باطني د توبه ویستله بل سبب د مسلمانانو سره مینه کول الله تعالی فرمایي وایي هغه کسانو باندې زما محبت واجبېږي چې کوم کسان زما لپاره له یو بل سره مینه کوي همداسې کینه هم دنیا کې د هر مسلمان لپاره خپل زړه صاف ساتل مینه کول ورسره صرف د الله د رضا په خاطر د الله تعالی د مینې سبب ګرځي خپله وایي چې واجب شوی دی زما محبت خو متاسفانه نن سبا زموږ حال ته ګوره همداسې د الله په لار کې جهاد کول یو بل سبب چې د ژوند قرباني ورکول د مال نفس بچي او اولاد جهاد خاص د الله تعالی د دین لپاره دا یو غټ ایمان غواړي همداسې یو بل سبب د خلکو څخه ځان بې رحمته کول دا معنا چې د انسانانو د پیسو څخه ځان بېزاره کول
خپله تمه صرف د الله څخه ساتل. نن سبا موږ ته وګوره، موږ په کومو حالاتو کې همدغه حالاتو کې نه یو. د انسانانو قدر کوو، د هغو احترام کوو چې اولادو پیسه لري، خو د الله نه خپله تمه نه ساتو. په ژوند کې هر څومره مشکلات، هر څومره سخته وي، هغه مخلوق ته مه احتیاجه کوه، د الله څخه مدد غواړه. الله به د هر حال کې مدد کوي. همداسې یو بل سبب د خلکو سره ښه اخلاق استعمالول. رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو ورځ پوښتنه وشوه چې الله تعالی په خپل بندګانو کې کوم بندګان ډېر خوښوي. محمد صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغه چا چې ښکلي اخلاق غوره کړي دي، یعنې ډېر ښکلي اخلاق ولري. همداسې نور ډېر سببونه دي. نفلي لمونځونه چې د هغه په وسیله الله تعالی د خپل بنده سره مینه کوي. نو ای مسلمانه، نور بس ته ټول عمر دې په غفلت کې تېر کړ. نور راشه الله ته په سجده پرېوځه، الله نه بخښنه وغواړه. الله رحیم و رحمان دی، په تا به رحم وکړي. هغه نه به وروسته دې هم دنیا ښه وي، هم به د آخرت ښه وي. راشه نور د خپلو ګناهونو څخه توبه وباسه. بس ته په دې ګناهونو کې که نور همداسې مړ شي، هغه دنیا به دې هم تباه وي، تر څو پورې په دې غفلت کې وي. بس ته نور راشه الله ته د خپل عاجزۍ لاسونه پورته کړه. دا دنیا هېڅ دې هم په درد نه خوري، دا شهرت، مال، دولت هېڅ هم نه. ته یو ځل دین غوره کړه، هم به د دنیا ښه وي، هم به د آخرت ښه وي. الله ته دعا وکړه چې د هغه ځانکدنه هغه سخت حالات در باندې اسانه کړي. هغه عملونه اجرا کوه په کومو باندې چې الله له تا سره مینه لري. الله تعالی دې موږ ټولو ته د توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.